ایران کې د حجاب نه لرلو په تور شکنجه شوې نجلۍ مړه شوه. اسلامي امارت وایي چې افغان ناروغانو ته د کراچۍ په زندانونو کې روغتیایي اسانتیاوې نشته. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. په ایران کې 14 کلنه اریمتا ګراوند چې له څه مودې په کومه حالت کې وه نن شنبه ساه ورکړه. ویل شوي دغه تنکۍ پیغله په بشپړ ډول د حجاب د نه رعایت په تور له پولیسو سره لاس و ګریوان شوې وه او د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کومه حالت کې د تهران له یوې میټرو روغتون ته ولېږدول شوه. د ایران آیرنا خبري اژانس نن شنبه راپور ورکړی چې اریمتا د مغزو صدمې له کابله په کومه کې د څه وخت له تېرولو وروسته ساه ورکړه. وروسته له هغې چې د اریمتا ګراوند ویډیو چې په بېسده حالت کې له میټرو لیږدول کېږي پر ټولنیزو شبکو خپاره شوه، هم جرمني او هم د امریکا متحده ایالاتونو اندېښنې وښودې. په ټولنیزو رسنیو کې د دغې نجلۍ قضیه بلې ایرانۍ پیغلې مهسا امیني قضیې ته ورته بلل شوې چې څه باندې یو کال وړاندې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور د ګشت ارشاد پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته په توقیف کې مړه شوه. په یو بل خبر کې اورئ چې افغان ناروغانو د کراچۍ زندان کې روغتیایي اسانتیاوې ورته نشته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزا کاکړ او په دغه ښار کې افغان کنسولګري وایي چې د دغه ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدماتونو ته لاسرسی نه لري. منیزا کاکړ د شنبې په ورځ رسنیو ته ویلي چې دا هغه کسان دي چې د درملنې لپاره په ناقانونه توګه پاکستان ته راغلي وو او د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د نوموړي په خبره په دې بندیانو کې داسې ناروغان هم شته چې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته دي. اغلې کاکړ وایي تازه یې له یوې داسې مور سره کتلي چې لور یې سخته ناروغه ده. همدارنګه په لاندې جیل کې داسې بندیان دي چې د درملنې لپاره پاکستان ته راغلي وو، په دې کې ذهني سرطان، د زړه او پښتورګو ناروغان هم شامل دي. منیزا کاکړ وایي چې د 2022 کال د اکتوبر میاشتې څخه تر اوسه له دغه ناروغانو 15 کسان مړه شوي دي، خو نوموړي دا مهال کراچۍ په زندانونو کې د ناروغانو د کره شمېر په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کنسولګرۍ سرپرست سید عبدالجبار تخري هم رسنیو ته د دې موضوع په تاییدولو سره وویل چې دغو ناروغانو ته په زندانونو کې روغتیایي امکانات نشته. تخري زیاتوي چې دلته هغه بندیان دي چې په دوی کې ناروغان شته، سخت ناروغان هم شته او کم ناروغان هم شته. د نوموړي په خبره دا ناروغان چې ډېری د قانوني اسنادو نشتون له امله نیول شوي باید د نوي اعلان پر بنسټ خوشي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي.